دومره ستړي وو که په الله کې نو که چې سملو که نه نو لږ مړه چې وو داسې وو بس په ځان نه که څوک چینل محترم و درنو پژواک صاحب او عمران دې سړي سره خبرې دغه دغه پورې کتلې اوسېږي او دا ملګری موږ سره پرنګ کوي زه په دې پوهېږم بار بار راځي که نه زیو راځي یو خو ګرمي ده ځکه دا ځای مطلب بخاري پکې لګېدلې نو دلته چې دی په دې ځای کې ما غوښتل چې د حاجي صاحب سره زه مرکه وکړم خو دوی ما سره پرنګ وکړو خدای شته سخت مې ورته اعصاب خراب شو خو زه پرې پوه شوم چې دا پرنګ دی نه ان شاء الله ګوره دا خو راځي که نه خلک انسان مانځه کې مساوه کېږي او یو دغه راځي خامخا داسې ورځ هم راځي چې یو سیخ وځوځي نو هغه څه پروا نه کړه ځکه چې هغه استادان دغه کوم قدرمندو دوستانو ښکلې خوشبوداره بوی او ښایسته ښکلی ماحول او بل دا چې کړایان باندې دي تاسو به هم ورته نو د خولې نه به یو چارک اوبه راڅڅېږي ځکه چې دا ګورئ دا ښایسته ګورئ تپ وګورئ که نه په ژمي کې دغه تپ او همدارنګه بیا دا نو کړایان چې تاسو ګورئ دا نو بیا ډېر مزهدار دي او بیا نو دې مشر پخ کړي دی او دا یې پخوي که نه مطلب دا ده چې دا نه موږ نه یو دوه چنده مشر دی همداسې ده که نه السلام علیکم وعلیکم السلام ورور خیر طبیعتونه ښه دي وړ کې که نه سپین ګیرې مړه ځوانان یو الحمدلله نه ملګری وایي بس سهار او ماښام یې ګیره توروي نه ګیره کې مې انشاءالله چې یو تار سپین دی تر دا مهاله هغه دې مې ویستلی نه د ملګرو والله چې ډېر کوشش وکړو چې راویې باسه ما نه وباسم زه بس دغې سپین ګیرتوب مسلې نه به تېر شو اورېدونکو ته ځان ور وپېژنم هغه یو دغه مې په دې باندې اورېدلی وایي الله تعالی دغه شان په یو دغه باندې یو اصحابي وایي بیمارو په بیمارۍ حالات کې دا په ګیره کې دا سپین ایښته لیدلي وو که نه نو یې ډېر سخت خوشحاله شو چې دا دغه یې ولیده نو چې هغه شکر یې ویسته چې یا الله شکر الحمدلله چې تا ماله دومره عمر راکړه چې زما دا ګیره خو د سپینه که کوي نور څه په یو شي مه نه بخې نو په دې خو به مه وبخې چې الله تعالی خپله باندې ویلي چې ما د سپینې ګیرې نه حیا راځي که نه سپینې ډکونه نو په دې خاطر باندې ما دا والله پرېښې دا یو لګیا پکې صرف سپینې نور پکې نه دي بلکل زه خوشحاله اوسې درنه خبره دې وکړه اول لیدونکو ته ځان ور وپېژنم نوم دې څه دی زما امین الله شینواری او بس شینواری صاحب مصروف هم یې که نه دا اوس فلحال دپاره د څه په پخولو باندې مصروف یې دا شینواري کړی دی شینواري کړی شینواري کړی ده بس شینواري کړی ته هم سم کار کړی ده سم مشهوره کې بس دا خو د شینوارو کار دی نو شینوارو تا ته ښه پته ده چې کسب یې دی همدا څو رقمه پخلی کولی شي یاره اوس به درته څه ویم چې دروغجن به درته ښکاره شم داسې پټ چې پکې ونه کړې که نه نو اوس به درته وایم چې دروغجن به درته ښکاره شم چې سره کوم فرمایش ته وکړي انشاءالله چې او کوم شی په اور پخېږي انشاءالله پخولی شم نو بس دا د استادۍ څومره وخت کېږي یاره داسې وایه چې کم از کم 15-20 کاله به مو د دې کاریګرۍ کوي چې په دې کار دې کوم ځای کې زده کړی افغانستان که پاکستان کې دا مو پاکستان کې مشتریان د نصر کې 100% راځي دي الحمدلله بالکل خوشحاله دي او چې کوم قسم راغلی دی نو خو خوشحاله ځي او زه فکر کوم که نه شینواری صاحب ټوکه دې هم پکې که نه ته به شپې هم دام دا کوې چې ودی بلا چې شپې دومره ستړي دي خلک جوړه اواز شپې خو دومره ستړي وو که په الله کې نو که چې سملو که نه نو لږ مړه چې وو مړه چې داسې وو بس په ځان نه خو بس دا لاسونه خوځېره نه نه که څوک هم ده یاره دا لاسونه بوډۍ حقیقت تر دا لاسونه بوډۍ بس کله په سیټ راوړم دا یو لاس مو بوډۍ دا غونډه ورځ بس هم دا لړل دی او لړل دی او لړل دی بس بل کار بله خبر دا چې ته دونه خدمت کې که نه د هېوادوال دپاره څه برابرې که نه نو خپله څه خوري که نه خوري که نه په کته شته نه خوند یاره خوراک چې مونږ کولی که نه دومره باډي خبره ده ټول 20 کاله 15 کاله چې د غوښو سره او بل شی د خوراک هم نه والله چې خورو یا خو دومره خوراک نشو کولی دومره دا تپه مو وایي دغه تپ سړی زیات وایي که نه بیا خوراک نشي کولی
بالکل همداسې ده کله خو دې کم دیګ نه دی سوځولی یاره شاګردۍ په وخت کې د استادۍ په وخت کې چې مطلب کار د منځ شوی او تر شوی نو او ترېده خو به نه راځي الحمدلله خو راځي مړه وخت ناوخت انسان دی په یو حالات صرف الله دی او راځي ولې نه راځي داسې نه دی الحمدلله ما نه چېرته داسې دیګ نه دی خو یو وخت کې ما یو دغه کړی چې په یو کړۍ کې ما د غوړو په ځای یو بل څه استعمال کړي خو هغه غونډه کړۍ ما بیا خرابه کړې او ګزار مې صحیح په الله یقین وکړه که تر هغې نه راځي په الحمدلله تر اوسه پورې ما نه چېرته کړۍ باندې خرابه شوې زه یم چې خرابېږي به خود نه ځکه ته ګوره څومره زحمت وباسې دا ګوره خبرې مې کوې دې ته ملا سړی هغې ته هغې تقریبا په یو وخت کې څو پخلی مطلب دا برابروي که نه زه ډېره مننه کومه خاطره خو درسره نشته دی په تړاو باندې اشپزۍ په تړاو باندې ژوند کې که نه کومه ټوکه درسره لیدونکو ته وړاندې یاره ټوکې خو نه لرم لیدونکي به بس وږي شوي وي که نه او تا دا ښایسته ښایسته ټوکې هم واوري نه ټوکې خو نه لرم او خاطرې ډېرې لرم خو چې خاطرې بس څه ووایم نو کومه دوه کیلو 2 کیلو سپینه چې دا ورکو دا د 2 کیلو امین الله استاد ته مصروفه یې زه ورکې خاطرې ټوکې نه به تېر شو اته مننه کور د ودان ښه اشپزي او ښه زندګي ولري الله دې مل شه خوشحاله اوسئ تاسو نه هم مننه او د اورېدونکو نه هم مننه او خوشحاله اوسئ چې تاسو دومره زحمت وکړو موږ له راغلې او موږ سره مرکه وکړه ډېره زیاته مننه السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم سلام جوړ تکړه خیر دی خو ولاړه خو مو دی لکه چې خیر اوسې څنګه یې ښه کامیاب شي شکر دی الله اختر دې مبارک شه خوشحاله اوسه مبارک شي کامیاب شي ښه انشاءالله صحتمند شکر دی الله پاک ما د ستړي مه شي کوله خو فکر دې بل ځای کې و والله چې بس مشتریان اضافه دي چې څه وکړو بس هغه خبره هغه ځینې خلک که نه د هغه نه اندېښنه لري چې ولا مطلب کار نشته دی تاسو مطلب نه موږ مشتریان الحمدلله دومره اضافه دي که نه چې دا خبره چې خپله ډوډۍ رانه ایري څنګه چل وکړو کله هم خوړلې ده څنګه چل دی پوه شئ خدمت دی که نه او دا یو خدمت دی انشاءالله ټولو وطنوالو خدمت دی چې موږ یې وکړو انشاءالله خوشحاله اوسېږئ نوم دې څه دی لیدونکو ته ځان وروپېژنئ کمال شاه شینواری دی کمال شاه شینواری فکر کوم په دې هوټل کې غونډ شینواری دی بل څوک پکې نشته نو بس دا ده که نه چې اکثر دا خو د شینوارو نه پدري کار راپاتې دا د غوښې کار که نه بچ دا شینواري یو ګدی مسلک دی د شینوارو ما اکثر داسې خلک لیدلي دي که نه چې لوحه باندې پاس شینواري لږ لاندې ورلاندې بل خیل پروت دي پوه شي نوم یې ځان شینواري ایښی نو بس غوښې له ورشي نو شینوارو نوم به دی نو موږ انشاءالله شینواري هو دو مسلک دی که نه اوس ګوره ازبکان نه وي دا باید چې وریجې پخې که ښې وریجې څوک یې نشي پخولی شینواری سړی چې کومه ذایقه ورکوي کوم ټیسټ ورکوي څوک یې نشي پخولی انشاءالله چې موږ کوم ټیسټ ورکوو که نه او په دې نورو ډلې کوم شینواري انشاءالله ټول هم تکړه دي پوه شئ هو مننه ته دلته ګرځېږې په دې ملګرو باندې ته فکر کوم مسؤل یې هو زه د رسټورانټ موږ مشر لاورجان حاجي دی بیا د مسؤل دی هوټل زه خپله یم لاورجان او هموټاز دی خپل هم پخلی کولی شي خپله پخلی یم استاد یم هو اوس دا چې بس لږ مسؤلیت را د غاړې کله دخل ته او کله به د مشریانو باندې خپله ګرځم هو موږ اسلام آباد ته دا خبره چې افټ آباد کابل همدلله بیسود دا ټول موږ خبره چې کارونه کړي که نه همکاران مو څنګه دي شکر دی همکاران خو داسې هم دي چې بس اړیکې مو سره څنګه دي هو ډېره مو سره ښه دي سره غوسې کوئ که نه نه ټول دا ټاپ استادان دي انشاءالله چې یو بل کې دغه نشته غوسه خپل ته راځي چېرته دغه ملګری که نه یو سیخ وسوځئ څنګه بیا خو نه انشاءالله ګوره دا خو راځي که نه خلک انسان مانځه کې مساوه کېږي او یو دغه راځي خامخا داسې ورځ هم راځي چې یو سیخ وسوځي نو هغه څه پروا نه کړه ځکه چې هغه استادان دغه کوم زما هم اشپزي خوښېږي ما شاګردۍ کې نشته ولې نه هر وخت راتلی شي هر وخت راتلی شي پیسې خو به رانه اخلي نو پیسې خو به خامخا ورکوي ځکه چې استادي زده کوي نو بیا خو نه کېږي که نه که نه خو زه به تاسو ته مطلب لوښي منظم کار به ورته کوم که نه نو چې کار کوم هغه کار به ته لږ خو ماته به هغه زده کوئ نو بالکل بیا راتلی شي او دې رسټورانټ کې 4 سړی موږ ته څوک خدمت که نه انشاءالله کار به هم زده کوي زه کوم نو بیا خو مجبور یم چې کار وکړم بیا به لږه غوسه هم در باندې کړو ځکه چې والله غوسې زور خو نه لرم اکثر موږ ته خو خپله مشر چې کوم دی لاورجان حاجي چې غوسې خلک مه کوئ هغه ډېر خو اخلاقو خاوند دی ډېر اخلاقي دی که نه نو هغې لحاظه نه دا ټول خلک هغه سره دی شوي دا ټول څومره شاګردان
شاګردان دي استادان دي که د هوټل څومره پرسونل دی ټول دومره سیده شوی ورسره چې ډېر زیات نو په دې وجه باندې ډېر خلک موږ له مهم شی دا چې فکر ورکونه مهمه ده هو فکر ورکونه مهمه ده صفایي مهمه ده پوه شوې چې هوټل سید اور کومه خاطره ده سره شته کوم ټوکه ده سره لیدونکو ته وړاندې کوي کې کمړه ده سي خبرې مو زیات سره وکړي نو کومه ټوکه به زه وکړم ولاش داسې زه کومه ټوکه عمران صاحب د زیاتې د ویډیو نه زه ګورم دغه نو بس کوم یو دغه له ورغلی و دکاندار له نو هغه یو بل مرګړی مرکه کې کړه که نه دا ورغه پېژانده یې نه ورې صاحب مطلب دا شی په څو دی کله یو شی ورته وغوړي چې زر وره موږ دغه سره بس کنټرول کړم مطلب خبرې ورسره کړم ته وځه نو بیا ول اخر یې غاګ ورته وکړي چې څټک سره واخله نو څټک چې واس دستر کې و چې ولز ما وای نو چې منډه کړه کنه پوه نو دغه مرګړي اسیم دا کړم مې خپل مرګړي کنه وزنی ونی او چې ویني بس نو دا چې دام دی یو سره چاله او سیلا ورکول دي دا ډېر ښه کار دی ځکه چې سړی اوس داسې کنه چې ماغزی مطلب کار نه کا له وسیله تنګي نو دا په دې وجه باندې غوړي خلک غلط مقصد تاړي غلط مقصد د بچ دا و نه وړي ځکه دا وسیله ورکول دي وسیله ورکول څنګه دي او یو سړی به دکاندار به یو سړی مشتری بول راشي به دماغ نه نو ته فورا څټک سره اخلي له چاړب سره اخلي نشي داسې نو دا یو سیله خلک لور کوي یو سیله چاله ورګي دا خډیر ښه کار دی خوش او خوشاله اوسئ کومه څوک چې انتقاد کوي خپل په دې شي نه پوهیږي کنه او په دې شي نه پوهیږي کنه ځکه کله خلک دی او سوي کده خلک دي کنه او باید دې ته فکر وشي کنه دا څه لپاره کړه دا یو داسې ورکول یو سیله ورکول دي یو شاباسه ورکول دي باید تاسو ډیر فکر وکړئ هغه وکړئ ډیر مننه خوشاله اوسئ تاسو راتګ نه مننه ډیر الله کامیاب لره زما وطن چینل قدرمندو درنو زړه ته رانږدې دوستانو دې هیله چې دا خپرونه مو لاورو جان جرګه شینواري رستوران کتلی اوسېږي ځوانان تاسو کتل چې په خدمت باندې بوخت دي له یو طرفه پیسې هم ګټي او له بل طرفه خپل هیوادوال ته خدمت هم کوي دلته موږ راغلو او خپرونه مو ریکارډ کړه په دې هیله چې خپرونه مو تر وروستیو پورې کتلې وي خپرونه پای ته رسیږي د کیمرې برخه کې چې الهام الدین الهام ملتیا کوي او بیا زه سراج الدین په ځواب تاسو په چوپړ کې حاضر یم خیر چاري خو الله